السلام علیکم زما دوستانو، څنګه زما دوستانو؟ زما امید دی چې ټول با خیریت سره یې. زما دوستانو، نن په دې موبایل کې نن سبا مونږ ډېر زیات مصروفه یو. مونږ تقریبا 70% په دې کې مصروفه اوسیږو. نو زما دوستانو دې نه وړئ ځکه چې دا هم یو گیم دی او په روژه مونږ له خپله روژه خرابوي او رمضان المبارک میاشت ورپسې را روانه ده چې ډېره ښکلې بختوره میاشت ده. نو زما دوستانو په دې میاشت کې د موبایل نه چې د فوجي گیم نه هم ځان وساتو او نور داسې د جنګ جګړو نه هم ځان وساتو او څه ټینشن وي، څه د بل څه ټینشن وي چې مونږ وله حوصله ورکوو چې د الله جل جلاله نه خپل مغفرت دواګانې غواړو او ورسره د قرآن شریف تلاوت کوو چې الله جل جلاله رانه په دې روژه کې رضا چې ټول کال هم نه الله جل جلاله ناراضه وي او نور داسې څه فزیکل گیمونه وي چې هغې نه هم ځان وساتو او د قرآن شریف تلاوت کوو، ورسره ذکر اذکار کوو د خاموشۍ سره چې لګیا یو او بس د الله جل جلاله صفات بیانو او قرآن شریف کې لګیا اوسو او د الله جل جلاله ذکر اذکار کې مصروفه یو چې ځان د داسې حالات نه وساتو چې زمونږ پې روژه خرابیږي. زما دوستانو د موبایل نه مکمل ځان وساتئ. روژه را روانه ده، په دې روژه کې به مونږ د الله جل جلاله نه خپل د مغفرت دواګانې غواړو او بل د سوشل میډیا استعمال هم کم کې او خپل ځان د دې ټول هر څه نه صبر کې او بل زما دوستانو روژه به هم نه خورو ځکه چې ډېر کسان خو روژه هم خوري، داسې کسان پکې شته. نو مجبور یو خیر خو چې د موبایل نه خو مکمل ځان وساتو چې د موبایل استعمال مکمل نه کوو. نو زما دوستانو که دا ویډیو مو خوښ شوي وي نو لایک یې کړئ او خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د الله په امان.